الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز قدرمندو درنو ورنو د ډیر وخت څخه بعضی مسافرینو ورونو د دې متعلق صحیح جواب غوښتی و چې په لاس باندې ځان انزالول په شریعت غره کې څه حکم لري. نو د کتابونو د مطالعې او په دغې مسئلې پسې له تحقیق وروسته موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې استمناء بالید په لاس باندې ځان انزالول بغیر د اشد ضرورته حرام کار دی. د شرعي حرمت ترڅنګ طبي ډیر تاوانونه لري، هغه به هم تر تاسو ورسو. که څوک خپل ځان په خپل لاس باندې انزالوي د خوند او شهوت لپاره، دا حرام کار دی او کبیره لویه ګناه ده. البته که یو چاته یو اشد درد یا نوره سخته مریضي ورپېښه وي چې بې له دغه کاره یې بله لاره نه وي، او یا دا چې د مرضي یو ټیسټ کوي، ډاکټران ورته وایي چې موږ به ټیسټ تا د مني کوو، نو بیا په هغه صورت کې فقها وایي چې استمناء بالید چې وسي د ټیسټ او د کتلو دپاره چې مرضي په معلومه کې پروا نه لري. او یا داسې سخت حالت پر انسان راسي چې یو ځای شپه ده، په جلا خونه په جلا کوټه کې پردی زنانه ورسره ده، هلته پر ده باندې شهوت غلبه وکړه، هلته پر ده باندې نفس غلبه وکړه، دی مجبوره کیږي و زنا ته، او پر دې زنا باندې قدرت لري چې وکړي، نو بیا فقها وایي چې په دغه صورت کې دی د خپل شهوت په لاس باندې سوړ کې، په دغه صورت کې بیا امید شته چې رب العزت جل جلاله سزا ورنکړي. خو لیکن د داسې اشد ضرورت څخه ما سوه په لاس باندې ځان انزالول حرام کار دی. الله رب العزت جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. او په باوري ډول باندې هغه کسانو کامیابي او بری وموندی کوم کسان چې د خپلو شرمګاو ساتنه او حفاظت کوي، فرتا لخپلو شزو او یا لخپلو منزو یې بل ځای نه استعمالوي، نو که دوی د خپل شرمګا د خپلو شزو سره صرف او یوازې استعمال کی، نو پر دوی باندې ملامتیا نشته. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لیکن کوم څوک چې لدی څخه پرته لخپل میرمنې پرته بل لار اختیار کړي، شهوت بل ځای پوره کړي، نو دا راز خلق زیاتی کوونکي او تجاوز کوونکي شمیرل کیږي. ټولو فقهاو له دغه ځای څخه له دغه آیات څخه د استمناء بالید حرمت ثابت کړی دی.
علامه شربینی رحمه الله په السراج المنیر کې وایي چې فمن ابتغى ای هغه څوک چې دی تجاوز وکړي یعنی وراء ذلك له خپلې ښځې او منځ څخه بغیر په چیش باندې تجاوز وکړي یا زنا وکړي یا لواطت وکړي یا استمناء بالید وکړي دغه ټول تجاوز دی فاولئک نو دغه کسان چې یا زنا وکړه یا لواطت وکړي یعنی د هلکانو سره د شاپو خواتی دا فاحش کار وکړي او یا استمناء بیدین په لاس باندې خپل ځان انزال کوي المبعودون من الفلاح دوی به له کامیابۍ څخه ډېر لیري هم العادون ای مبالغون فی تعدید حدود دوی مبالغه او تجاوز وکړي تر حدود واوښتله دا آیت څخه فقهاو استدلال کړي السراج المنیر دویم جلد کې امام علامه شربینی رحمه الله وایي همداشان په تفسیر کې علامه بغوی رحمه الله په پنځم جلد کې لیکي فاولئک هم العادون الظالمون المتجاوزون من الحلال الى الحرام دا هغه ظالمان چې دوی تجاوز وکړي ذاتی وکړله پر ځان باندې ظلم وکړي له حلالو څخه حرام ته ولاړه زنا یې وکړه یا یې لواطت وکړه یا یې استمناء بالید وکړه وفيه دلیل على ان الاستمناء بالید حرام وهو قول اکثر العلماء په دې آیات کې دلیل دی چې استمناء بالید حرام ده او دا د اکثر علماء قول دی او همداشان امام آلوسی رحمه الله په خپل تفسیر روح المعانی کې تر دغه آیت لاندې وایي فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون دا بغیر وروسته لیکي ومن الناس من استدل على تحریمه بشیء آخر اغا بعضی د فقهاو د علماو چې استدلال پر تحریم د استمناء کوي یو خدا آیت دی یو څه نور احادیث هم ورسره دي نور روایت هم ورسره دي وایي چې هغه ذکر کړی دی مشایخو قول د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه وایي ناکح الید ملعون لعنتی دی هغه څوک چې د خپل لاس سره نکاح کوي یعنی په خپل لاس باندې ځان انزالوي بیا وروسته لیکي وعن سعید بن جبیر رضی الله عنه قال عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكرهم الله رب العزت یو قوم ته ډیر سخت عذاب ورکړ کم قوم ته چې په خپلو عورتونو شرمګاو باندې عبث کارونه کول حرام یا مکروه کارونه ور باندې کول وعن عطاء سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبالا و د قیامت په ورځ به حضرت عطا صاحب وایي یو قوم راپورته سي و ایدیهم حبالا دا لاسونه به حاملان وي یعنی بلار به وي لکه حیا دې وي د زنانې چې ماشوم په نس سي هغه څوک چې په لاس باندې استمناء کوي د قیامت په ورځ چې دوی له قبرونو راپاسول شي راپورته سي دا لاسونه به بلار به یعنی یو شی به د دوی په ځای په دوی کې ډک به یعنی حاملان به وي دا لاسونه فاظن انهم هؤلاء وای زه ګمان کوم حضرت عطا صاحب وای چې هغه هم دغه کسان دي چې په لاس باندې ځان انزالوي روح المعانی د امام محمود آلوسی رحمه الله ډیر معتمد او معتبر تفسیر دی په نهم جلد کې دا وایي اوس که فقهاو تراسو الدر المختار کې امام حسکفی الحنفی رحمه الله وای ولو خاف الزنا يرجى ان لا وبال عليه
حرمت خو ثابت دی، خو که یو څوک پر دې باندې بیریږي سخت اشد بیره ورسره وي، قدرت هم ورباندې لري په زنا باندې، بیا که څوک خپل شهوت صرف په دوی باندې سوړ کړي چې له زنا وساتل سي، وایي بیا هم امید شته چې الله تعالی عذاب ورنکړي، سزا ورنکړي. د هغه وروسته رد المحتار کې امام ابن عابدین الشامی الحنفي رحمه الله وایي وفي السراج إن أراد بذلك تسكين الشهوة المفرطة شاغلة للقلب، کئی پا دی استمناء بالید یعنی پا لاس زان انزالولو سرا سوڑوالی یا تسکین د شهوت مرادو. داسی شهوت چې دی پر دی باندې بیریدی چې زنا زنوسی یا د میرمن ندرلوده یا وینز ندرلوده او د قدرت پر دی باندې وو چې دا زنا وکي، نو قال ابو اللیث امام ابو اللیث السمرقندی رحمه الله وای ارجو ان لا وبال علیه، زه بیا هم امید لرم امکان شته چې په دې کار سره چې استمناء بالید وکي په داسې اشد وخت کې وی الله تعالی به سزا ورنکړي، ګناه پر ده باندې نشته. واما اذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو اثم، چې دی د خوند دپاره د شهوت پوره کولو دپاره کوي، دی په دې باندې سخت ګناهکار دی. الدر المختار و حاشیة رد المحتار، حاشیه رد المحتار ورسره د ابن عابدین شامی صاحب دویم جلد کې دا وایي. همداشان په الموسوعة الفقهیه کې راځي چې دا د ډیرو علماو مجموعه ده. الاستمناء بالید ان كان لمجرد استدعاء الشهوة فهو حرام في الجمله، چې څوک د خوند دپاره د شهوت پر کولو دپاره بغیر د اشد ضرورت استمناء بالید کوي، دا په جمله حرمت کې دا سړی واقع دی، دا حرام کار دی، فهو حرام في الجمله. لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، دا د دغه آیت څخه چې مخکې موږ ذکر کړی استدلال یې کړی. دغه وروسته بیا هم دوی دغه تحقیق لیکلی وإن كان الاستمناء باليد لتسكين الشهوة المفرطة الغالبة التي يخشى معها الزنا فهو جائز، هغه بیا پروا نه لري، جایز چې څوک پر دې باندې وبېرېږي چې ما څخه زنا کېږي، ښځه راسره د قدرت ور باندې لرم، بیا استمناء بالید وکړي صرف د دې دپاره چې له زنا بچ سي، پروا بیا نه لري. نو معززو دا د دغه علماو یو تحقیق و چې موږ تر تاسې راورسوئ. معززو داسې کول نه دي پکار، دا ډېره اشده او سخته حرامه کبیره ګناه کې راځي. او د دې تر څنګ طبي ډېر سخت تاوانونه لري. ګوره حدیث شریف کې راځي نبي علیه صلات وسلام وایي چې په اسلام کې خپل ځان ته ضرر رسول یا یو بل مسلمان ته ضرر رسول دا دواړه حرام دي. نو په استمناء بالید باندې دغه انسان ته څومره ډېر تاوان د طب د لارې رسېږي. د طب د لارې د طبابت د لارې چې موږ کوم تحقیق کړی دی، نو د استمناء بالید داسې تاوانونه دي چې دغه انسان د دغه مټ وهلو والا به د مخ داسې ژړ رنګ کوي لکه وینه چې په بدن کې وچي. هغه د مخ رعب چې د انسان په مخ کې یو رعب ویره پرته وي، بل څوک ډار ځینې لري، هغه رعب به له مخه ختم سي. په مخ کې چې دغه انسان کومه قدرتي ځلا او نور وي، هغه به له مخه لیرې سي، په مخ کې به ځلا او نور نه وي. پوست به یې داسې ښکاري لکه د مړ غوندې به او د سترګو شاوخوا باندې به تورې حلقې یا تورې کړۍ را پیدا شي، او په بدن کې به ډېره سستوالی محسوس شي. داسې خلک چې هغه په لاس باندې خپل ځان انزالوي، هر وخت یې خوب او پروتې ته زور وي، دغه پروت او خوب ورته ډېر خوښ وي. او همداشان دا د ځوانۍ په وخت کې داسې معلومیږي لکه شپینږیری چې وي، نو وینه یې ډېره کمه سي. د وینې د کمښت له کبله د کار پر وخت باندې د ده پښې او لاسونه کپېږي. تاسې به اکثر کسان لیدلي وي چې لږ زور وکړي یا لږ ستړی سي، بدن او پښې به کپ واخلي.
دا هغه کسان چې ځوانان وي، یو چې عمر یې پختیا ته رسېدلی وي یا شمېرل سوي وي، هغه کسان نه، هغه د خپل ضعف په وجه باندې داسې کپېږي. همداشان د دغه سړي بیا اودس ژر نه وچېږي، بس د بولو قطرې بیا خامخا د ده یو څه وي. او دغسې چې طبیبانو څه لیکلي دي چې د سترګو نور یا د سترګو تیزوالی هغه به یې ختم سي. او دا شان په تګ راتګ کې چې څوک تیزه منډه وهي نو د ده به بیا د زړه درزاره وي او غوسه به یې زیاته سي، ژر به سړی کېږي. دی به لا ځوان وي خو لیکن هیره به یې داسې وي لکه د شپین ږیري ده. د زده کوونکو په وخت کې چې د انډیوالانو سره زده کړه کوي، د ده به سبق هم په مشکل سره یادېږي، چې کله یاد سي بیرته به یې ډېر ژر له ذهنه وځي، هېرېږي به یې. او بله لا دا چې د دغې موټ وهلو په سبب په وجه باندې هغه مخصوص اندام کې یو قسم کوږوالی پیدا سي. هغه رګونه طبیبان وایي چې کم په ذکر کې یا په مخصوص اندام کې دی، هغه داسې شنه شنه ودرېږي. نو بیا دغه انسان د واده وړتیا نه لري، ډېره زیاته کمزوري محسوسوي، ځکه چې د دغې چې کله په ذکر کې مخصوص اندام کې کوږوالی راسي، کمزوري راسي، بیا سرعت انزال یعنی ژر انزالېدل د ضرورت په وخت کې دا ناروغي ورته پیدا سي چې د دې بیا هېڅ قسم علاج نشته. یا به ته داسې ګولۍ خورې ستا طاقت زیات کړي، هغه طاقت ستا د اډو، ستا د پلو، ستا د بدن غوړ راټولوي، هغه غوړ ټول درته ختموي، راټولې کړي په نیمه ګنټه په 3 پاوه کې ستا د ګولۍ په طاقت باندې دا خوند راویستلی دی، هغه ستا د بدن د اډو غوړ یې خوړلی دي. الحاوی فی الطب یو ډېر غټ کتاب دی طبابت، هغه وایي چې دغه د قوت ګولۍ په دا وخت کې خوړل دا هم ناجایز دي، ځکه دا د انسان د بدن غوړ ټولوي، طاقت یې ټولوي، انسان بدن ډېر کمزوره کوي، نو دا هم ډېر ضرر انسان ته رسوي. د دې ترڅنګ ډېرې نورې ناروغۍ لري، نو مسلمان باید د دې څخه ځان وساتي او په ټینګه د عزم وکړي چې دا به استمناء بالید نه کوم. یوه طریقه یې لا بله ده چې کله په غلطي کې دا کار ځینې وسي، وروستی کې به خامخا یا یو څه صدقه کوي او یو څه به روژې نیسي او یو څه به پر ځان باندې نفلونه ږدي، ځکه شیطان بیا ډېر وسوسه نه ور اچوي. وایي که بیا داسې زه وسوسې ور واچوم او فکرونه ور واچوم او دی دغه غلط کار وکړي، استمناء بالید وکړي، نو دی به بیا دا نفلونه کوي، روژې به نیسي، شیطان بیا یو څه لیرې ځینې ګرځي. معززو یو څه خپل ځانونه کنټرول کړي. دغه قرآن عظیم شان کې رب العزت چې فرمایي ولا تقربوا الزنا، تاسې زنا ته مه ورنږدې کېږئ. په دې کې یو عجیب حکمت پروت دی، هغه دا ګوره نن سبا د زنا اسباب چې کوم دي، هغه د ښځو سره ګډوالی دی، اختلاط دی، د ښځو سره نږدېواله ده، د نامشروع ښځو سره ارتباطات دي، داسې شیطاني سریالونه، فلمونه کتل، فاحش ویډیوګانې کتل، فاحش تصویرونه کتل، دا ټول هغه اسباب دي چې دا د زنا اسباب بلل کېږي، د فحاشت اسباب بلل کېږي. د دې څخه باید هر مسلمان ځان وساتي. نو ای ځوانه مسلمان وروره چې ته تر نیمو شپو په فاحشو تلویزیونونو او فاحشو سریالونو باندې مصروفه یا ورته ناست یې او ستا موبایل له فاحشو سندورو او فاحشو عکسونو او فلمونو ډک وي، نو پر تا به دا شیطان ولې زورور کېږي نه؟ نو ته به ولې له خپله واکه نه وځې؟ دا ستا ځواني دا د عبادت اساسي مرحله ده، ته باید په دې وخت کې عبادت وکړي. دغه وخت افضل د عباداتو دی. په دې ځوانۍ کې نو ستا عبادت بیا څه سوه؟ ته خو فلمونو ته ناست یې، ته خو سریالونو ته ناست یې، ته خو سروزونو ته ناست یې. ستا عبادت چیرته دی؟ ستا لمونځونه چیرې دي؟ ستا اذکار چیرې دي؟ ستا درس چیرې دی؟ ستا کتاب چیرې دی؟ او ستا تسبیحات چیرې دي؟ مسجد ته د تګ په ځای ته سینما ته روان یې، او مسجد ته د تګ په ځای باندې ته سریالونه ګورې، او ته د نجونو لارې څارې چې نجونې پر کومه لار تېرېږي، ته هلته ورته وګورې. د الله رب العزت د محبت او ویرې د اوښکو او غم تویولو چې د الله رب العزت سره ده محبت په
وجه باندې اوښکې توی سي، تر هغې پر ځای باندې تا په مجازي عشقونو کې او په بازیانو کې خپل ځان وسوځوئ. دا څومره ظلم دی له خپل ځان سره. که ته همدغه شهواني خیالونه او فکرونه در سره وي، نو دا به ستا دنیا او آخرت ټول خراب کړي. ستا پر عقل او دماغ به بیا شیطان او دغه شهواني خیالونه غلبه وکړي. نو بیا به څه وسي؟ دنیا او آخرت به ستا دواړه در تباه او برباد کړي. دغه به نتیجه وي. ځان ساتل ځینې لازمي دي. الله تعالی دې هر مسلمان ته توفیق ورنصیب کړي چې دغسې فاحش دغسې غلط کار څخه د دې تر څنګ نور غلط کارونه چې موږ یې بعضو د یادونه وکړله چې یا لواطت دی، یا زنا ده، یا فلمونه کتل دي، یا غلط عکسونه په موبایل کې ساتل دي، دا ټول حکم یې د حرمت دی، حرام دی. هر مسلمان باندې ځان ځینې ساتي. اخوکم فی الله حکیم الله صابر الحنفي، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.